هیڅ قسمه زما په کور کې نه وړه شته نه دانې شته نه دغه شته ډېرې ګټې مجبورۍ نه نن کېناستم کیمرې ته دا ډېر محنت کش کس و ټکه ابي چاته مجد نه و او خپل بچي به یې ساتل ښه په نره باندې او اوس دا سبا درېیم اپرېشن یې مته ورولی نن سبا په جړاګانو دا ټول اکټینګ دا اکټینګ نه دی دا ریالټي ده ها دا ریالټي ده دغه وس کېږي دا به ولې ان شاء الله او د دوی علاج ان شاء الله الله به کوي د خیر زموږ د الله نومید راشي نن د الخیر فلاحي تنظیم پیسک په کومو خلکو باندې لګي دا والا ابرار بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کتونکو مشتاق علم ما زما پسند کې دا ګلونه ماشومان او بیا الخیر فلاحي تنظیم دغه دوه ځانان چې کوم دي دا مینه دا ماشومان مینه او بیا د دوی دا بندار او دا شټونو دا بندار ځام را سره ویني او بیا دا کله ځوان جناب ابرار صاحب پکړ پروت دام را سره ویني او مرګرو پروګرامونه مونږ هر قسمه کړی دي تاسو مونږ له سپورټ را کړی دی خو نن درته زه د رمضان په خاطر درته وایم چې د الله رضا دپاره دا ویډیو خو د کتو نه مخکې لاول شیر کوي ځکه ستاسو په دې شیر کې دومره کمال دی دومره کمال دی که څوک لکه د چا وس نه کېږي نو دا ویډیو تاسو شیر کړه او زکات صدقات څوک ورکول غواړي نو هغه چې کوم دی هغه ته ورسېده نو الله تعالی به تاسو له په دې کې اجر او ثواب درکوي ابرار بھائی دا زمونږ یو ملګری ده به خپله مزدوري محنت مشقت به یې کولو څاروي بیزې نه دي دا چیلۍ میلۍ دا به یې اخیستلې په میلو کې او بیا چې کوم دی خپل ګاډی به ورته یو میلې نه راوباسه بلې میلې ته یو څه بلې نه بلې ته خو دا تقریبا یو کال یو نیم کال وشو په داسې رنځ کې اخته شوی دی پوره به دوی نه اورو چې د دوی یو اپریشن وشو او د دویم اپریشن د دوی نه ما واورېدل دا ګلونه ماشومان دغه دی اوس هم جاړي دا ماشوم ځي چې دا بچي به د ډېر زیات بسیالۍ سره دوی له به یو ښه ژوند یو ښه تلاش یو ښه شیز انتخاب به ولګو نن چې کوم دی هغه ګلونه ماشومان دی برار دا په ژړا دي اوښکو نه سترګې ډکې دي نو دلته رالم پوره تفصیل به اورم خو دا مې ته یو عاجزانه ریکویسټ دی دا به مخکې شیر کوئ د ابرار بھائی کاروبارونه لاړل ګاډي ته لاړل د کور چې څه جمع کنجي وه هغه لاړله ابرار بھائی نن دې مونږ ته کال وکړو سحر په ژړا وي او کیمرې ته راتلل دې خوښ کړل کیمرې ته راتلل خو لکه ته اوس د هر چا نظر کې راشي او دا خلک به قسمه قسمه خبرې کوي چې هغه ابرار چې دا به مونږ په بازار کې ولیدو د سره به دا جیب د پیسو نه ډک وو خو چې چلته غریب به مونږ به ورته ویل ابرار بھائی ورکړه دته پیسې خپل وس مطابق به زر راویستې د هغې نه به پیسې ورکړې ابراره ولې یار نن دومره پرېوتې دومره کمزوره شوې چې نن ته مایک او کیمرې ته مخامخ شوې څه مسله څه مشکلات راله مخکې بسم الله الرحمن الرحیم بس د ژوند ځینې کارونه ځینې خبرې ځینې دغه داسې راشي چې انسان کیمرې ته او هغه دغه ته محتاج شي دغه شي زما د کال دوه بیماري ده د معدې وا ډېر څه دغه وخت علاج مې کوو او چې څه دغه وخت مو وکړه اوس دا معده وشلېدله ایسه کولمې وشلېدلې بیا د هغې نه بعد زما د بلډ مسله وه ډېره زیاته بیا ما د هغې چې څه منډه ترله اړي موړي وه څه پیسې وې څه ټکې وې ما په ځان ولګولې 22 ورځې ما په هغې باندې خپل علاج او دغه وکړو او دې نه مخکې ما یو پوسټ تاسو دغه په دغه باندې ساتت باندې شیر کړی وم زما ته د اینې مسله وه زما اوس په 43,000 زخم دی او سد کې زما اینه ده موجوده زما داسې حالات دي چې زه کار نشم کولی روزګار نشم کولی زما واړه بچي دي زما زه چې چاته هم دغه وکړم یو خبره وکړم یو دغه وکړم نو هغوی وایي زه خدای دې خیر کړي وبشي الله دې خیر کړي نو بس ایسته را روان شم اوس ماشومان بچي مې دي دغه واړه د ګټې وټې مې څوک نشته دی د قشن په کټ کې پروت یم
او چې د چا وس کېږي د چا امداد دي د چا دغه وي نو الله دې ورڅخه وکړي او الله پاک دې د هر چا سره ښه وکړي بزرګه روژه ده ګینه ډېر سخت کار دی ډېر ګران کار دی چې کیمرې ته مخامخ کېدل او سوال کول ځکه چې دا سړی چې ژوندی نو دا بار بار خلک دا خبره بیا کوي یاره دا پلانکی سړی وي کیمرې له راغی او دا وکړو دا خو ډېر د غټې مجبورۍ نه بزرګه روژه ده ډېرې د غټې بېوسۍ نه ډېر د غټ دغه نه ځکه زما بچي نن اوومه اتمه ورځ ده زما کره د کور کې هېڅ قسمه هېڅ قسمه زما په کور کې نه اوړه شته نه دانې شته نه دغه شته ډېرې غټې مجبورۍ نه نن کېناستم کیمرې ته زما ماشوم بچی لاړ شي زما ماشوم بچی تشتون راشي ډېره بېوسۍ نه نن کېناستم الله به خیر کړي سره وکړه جي کتونکو زر ته دا نه وایم چې یاره قسم په خدای د دا حالات چې وګورو بس الفاظ وفا نه کوي خو زه به دا خبره دنه نه اورم چې یاره خپل خپلوان در سره څه هیلپ کوي که نه هسې نه د خولې نه د الفاظ وځي او خدای مه که څه ناڅه ورسره کېږي هغه هم ترې دغه شي خو زه به دا ویم چې دا داسې حالات دي دې ټایم کې چې د ده دا جړا دا درد دا فریاد دا حل وایي چې دنه هر چا لاس شینځلی دی داسې ده که نه زما دا بچی زما په دې بچي باندې نارې نه څومره ورځ ده چې څه چل کېږي زما دغه بچي باندې درد راځي د لوږې نه زما په دغه بچي باندې درد راځي تپوس ته وکړو مولا مې مور خېټه دموله والله په بزرګه روژه قسم چې زما دغه بچي ته وګوره د دې په کولمو درد دی زما دا بچي بېهوشه شي د دغه د لاسه د لوږې د لاسه زما د پیسو زما د دغه د لاسه ما چېرته داسې ایمان نظمین بچي ساتلي وو نن زه په ګډ شوم دا اوس الله پاک د ټولو مسلمانانو سره ټولو خلکو سره چا روپۍ وس کېږي که چا دوه وس کېږي اوس ډاکټر څه ویلي دي چې اوس په څومره خرچه راځي زما دویم اپریشن دی هغې باندې 80,000 روپۍ راځي او ما سره پیسې نشته د موجوده د هېڅ قسمه او 3.5 لکه روپۍ قرضداره یم همدقه شانتې دغه د الله په سره باندې د کور اخراجات نشته وړو دویان هېڅ نشته قسمه هېڅ هم نشته جي هېڅ هم نشته ځکه زه د ګټې وټې نه یم پروت یم او دغه ماشوم زوی مې دی او دا جینکۍ دی او دغه دی دغه ماشوم دی جټکي بیمار دی هېڅ قسمه څه نشته جي نو په دې کې دغه ماشوم به څه وګټي دغه به چا کره لاړ شي بلوز یو کور ته تللی دی یقین په خدای او که صرف د 100 روپو لوټې ورکړی والله بالله په سمت الله چې یو د 100 روپو لوټې ورکړی دی نو چې راغی ما ته به بابا 100 روپۍ مې راوړلې ابرار بھائی دا زمونږ ملګری دی قسم په خدای دلته چې رالو دلته به یو ښکلی پروګرامات د غریب ولس هم ډېر زیات خیال ساتلی دی چېرته مو ورته ویلي چې یاره دې سړي سره مرسته وکړه خپل وس مطابق هغه مرسته یې کړې دا ګلونه ماشومان چې به کله راووته د دوی په مخونو به خنداګانې وې دوی خولې چې کوم دا به د خندا نه ډکه وه خو نن حالات داسې شو بار بار په خپل چې کله مونځ کوئ په دعا کې دا وایي چې الله د تاڼۍ او د تحصیل او د بیمارۍ نه مې وساتي نو هغه یو دغه کې چې کوم د ابرار به یې راګیر شوی دی چې بیماري ده او دغه 3-4 لکه روپۍ قرضدار هم دی بل اپریشن هم ورته اورېدلی شوی د دوی تقریبا 25-30 ډرپه وینو ضرورت ما دا پوسټونه به چلول اباسین ټي وي باندې هغوی دغه وینه زه خلکو جاري کړې وه خلکو چا چې ورسره کومک کړی دی الله دې د دې بدلې په دواړو جانو ورکړي خو سهار چې د 7 کالونه ماته کړي وو زه خپله اوده ومه په 8م کال باندې ورته ما ټلیفون وکړ ډایرکټ چې دوی 7م کال کټ شو په 8م ورته ما وکړم الوایه ابرار بھائی ویل یاره بس اخري سوال ته جوړ شوم کیمره دې راواله او راشه ما بس مونږ سره خو دقه یو مایک او دا یو کیمره ده در به شو خو چې کله راتلمه ده وې د رزق د رقم نشته والله دا زیب بی سره د الله خو وکړي زیب بی ته مې وویل چې تاسو لږ راوځئ ویې درلمه خپل وس مطابق چې دا د الخیر فلاحي تنظیم یو مین رکن دی زیب بی او نومان صاحب نو دوی دواړه را سره روان شو لاسي چې څه وس داسې هغه یې راواغېستل او دلته کې راوړل خو زیب بی څه به وې ابرار صاحب نن دې حالاتو کې دی دې باره کې بس زیب بی مونږ به حوصله کوو او د خلکو نه به اپیل کوو جی
ما سي بلار به خو چې زمونږ پیژنګلوم دي او ما ته خدای شه 15 ورځې مخکې ویناوم شو دوی دپاره ما دین شروالې باندې کې خو زمونږ طریقه کار تاسو ته معلوم دي مونږ یو پوسټیټ اخلو او بیا ټوکن د رمضان لپاره کوو نو هغه ما ته میلاو نه شو دوی طرف نه او مونږ ګرځېدو چاندو باندې کله اسلام آباد ته کله پېښور ته مونږ خو ملامت یې مرسئ پر بازار کې په چاندا کوله نو یو ملګری دی مونږ د کلي دی ما ته چې دا خلک ټول مال مستاسو واسه الله غسه غریبانان خلکو ته معلوم دی تاسو نو زاغه ته دا اوس هم په دې کې مې په دغه باندې چې دا تاسو ته معلوم دی نو الله دې پوهه کوي سره شول کنه تاسو مو خو دې لپاره خپل کوشش کوو دغه ډېر خلک دي کزم 300 خاندان پرونم یو زنانه رااله یو څه چې یانګ دی نه غریبانان خپل فریاد وکړو نو موږ یې موږ څه والله چې سر ختم هم دی او دویم دا خبره چې را اوس مله والله چې خرڅه ده او پن تنظیم باندې خو ان شاء الله ابرار به دی او سره نه به دی ان شاء الله موږ سره خو مکمل تعاون کوو د خیر مفتی صاحب په موضوع ما او موږ به کوشش کوو چې ان شاء الله د رمضان څومره د دوی سره لګي نو الله به پوره کوي مو خو سنوش کوله خو ان شاء الله الله به دغه ارسه کې د خیره او باقي دوی د اپریشن خبرو کړو ان شاء الله د لپاره به د زیارت دوستان شته دي چې موږ ورته سوال وکړو چې دا تاسو د دوی لپاره دغه کوي د دوی د اپریشن الله پاک وکړي نعمان صاحب تاسو به شوي دا خبره مونږ څه خیر مشتاق بھائی ابرار بھائی چې کوم دی ډېر خاندانی سړی دی خو بس دا لار چې کوم د دار چا کور ته تیرې ده او د سور کمر د حوش علاقو خلک چې کوم دي دام خو غیرتمن خلک دی چې ویډیو ګوري ان شاء الله زم چې د سبشانه بشانه ودرېږي غلطۍ نه دار انسان نه کیږي کوي ابرار بھائی چاته چې تیز خبره کړي یا څه په اوس وخت کې چې کوم دی ابرار بھائی ډېر زیات کیر دی او بالکل مستحق دی راشي شانه بشانه او سودرېږي مطلب کده چا د نقد پیسو وس نه کیږي د دې ماچس وس خو کیږي والله نن سبا لکه د کړه د ماچس دره کم لګي نو اپیل وته کو چې راشي او د سره ودرېږي شانه بشانه بچو پاس ودرېږه بچو څوک دلته سره وړي خوراک ساکو نه څومره څه نه راوړي دغه شان کور کې ناست یو دا ډول دغه وروڼه خویندې مې ټول راجوړه دي بابا یې پلار مې پروت دي او څوک یې د ګاټې واټې نشته څوک را څه نه راوړي دغه روژه به دغه شان دي تېره ناست دي کور کې که چا دې څه ووایو یو به یې وبښو بله به څوک را څه نه راوړي نه پیسې نه او د هېڅ هم څوک نه راوړي دغه شان ناست دي بچو دې خورا پاسه بچو ته ولې ژاړې نه څوک نه راوړي زما پلار مې وایي ماماګان راغلي که نه ها اوبه شي د الله خاطر وکړئ یا قسم په خدای زه دا زړه ډېر زیات ټینګ کړم زه داسې دردېدلو پروګرامونو له نظم ډېر خلک وایي نن سبا په جړاګانو او داسې دا ټول ایکټینګ دا ایکټینګ نه دی دا ریالټي ده ها دا ریالټي ده په دې سور کمر کې هم داسې وس لرونکي خلک شته دی داسې وس والا خلک شته د دې ماشومانو دا خپل بچي وګڼئ خپلو بچو ته وګورئ خدای نه خواسته که داسې وخت په تاسو راشي د دې به څه حال وي د دې ماشومانو د جړا ته وګورئ دا ویډیو سپورټ کوي دې خاندان له سپورټ ورکوي دې له به اوږه ورکوو دا نن په دوی د خدای نه خواسته دا سبا په ما او تا باندې هم راتلی شي زیب به کوو به که نه دوی سره مرسته ان شاء الله په یو قانون باندې نه پرېږدي ان شاء الله موږ به خپل وخت کوو ادې خوښه دا ولې نقد دغه وس کېږي دا به ولې وکړو ان شاء الله او د دوی علاج ان شاء الله الله به کوي د خیر زموږ د الله نه امید دی زموږ داسې تکړه ملګري دي ان شاء الله چې داسې کسان شته چې په یوازې د دوی هر څه به ان شاء الله کوي د خیر ان شاء الله کېږي دا الخیر فلاحي تنظیم چې کم تاسو خلک وایي بعضې خلک تنقیدونه کوي راشي نن د الخیر فلاحي تنظیم پیسک په کومو خلکو باندې لګي دا والا ابرار بھائی دا 10,000 روپۍ خواهشادي که هر څونه دي قبول یې کوي په ډېر څه باندې انشاءالله کومک به در سره کوي د خیره او بار به راځي او
همت مه بایله ان شاء الله ستا به علاج هم کېږي هر څه به کېږي او داسې پښتانه ورونه شته زموږ خپل سړی دی او زما نمبر به زه ورکړم انشاءالله چې هېڅ قسم دغه به الله پاک نه راوړي د خیره روژه ده او کوشش به کوو چې د روژې کم از کم د دوی څومره راشن کېږي دا پیسې چې دا ما خپل جب نه واخلي تنظیم نه لري ماته اجازت نشته دي وګوره ها ماشاءالله زیب بی دا د خپله ژبه د خپلې خرچې نه بالکل د تنظیم نه آوټ زیب بی الله به دې نه خرابوي رات ته به انشاءالله اپیل وکړو د خیر څه مفتي صاحب در ټول ته نو انشاءالله رمضان خو چې څومره راشن دی الله بیا کوي موږ به څه وکړو دا به الله پاک دوی ته دغه کړي او انشاءالله د دوی کوم علاج چې دا به الله پاک انشاءالله کوي د موږ الله نه امید دی انشاءالله الله دې کامیاب ساته زیب بی الله دې تاسو هم ژوندي لري چې داسې خلک ژوندي وي نو انشاءالله څوک بچا ته لاس نه نیسي دې غږ مونږ تاسو پورې در ورسوو مونږ ته صرف دغه مایک او دا کیمرا ده ستا د دوی غږ چې کوم دی مونږ تاسو پورې در ورسوو اوس بس تاسو سپورټ مونږ ګورو چې دا ویډیو مخکې شیر کړئ او دې ځوان دا وګوره د غر عمره ځوان دی نن سوال ته دغه شو جي دا وګوره کیمرې ته راتګ ګوره یو سړی دې په خپل اړه والي یو سړی دې ما ته ووایي چې یاره راشه ما کیمرې ته ودرو زه به هغه پروګرام وکړم ما ته صرف ودرېږي قسم په خدای که کیمرې ته ودرېدل دا ګوره داسې ده چې د کوپړۍ نه یو لمبه اوچته شي خو انسان مجبوره شي او کیمرې ته ودرېږي ملګرو ویډیو سپورټ کوي او دې ځوان د علاج وکړي دې ماشومانو ته وګورئ چې دوی سبقونه هر څه به حال شي او چاته لاس نه ورونه ني بس